د ګیله ارمانونه او د پښتونخوا راتلونکي خطرونه. د پښتنو مشرانو د یووالي او ګډ قیادت اړتیا. سلامونه د تان میډیا یوټیوب چینل درنو لیدونکو ښه راغلاست. ملي شهید ګیله وزیر په وزیرستان او لویه پښتونخوا کې د بیدارۍ او ويښتیا یو نوی باب پرانیست. د کوم څه ترسره کولو ته چې نورو د لسیزو او ان پېړیو ستراتيژۍ جوړولې. دې سړي هغه کارونه د ګوتو په شمار کلونو کې ډیر په منډه او تېزۍ سره ترسره کړ. هغو پښتنو چې د افغانستان له نوم، تاریخ، بیرغ او مشاهیرو سره اصلا اشنایي نه لرل، ګیله کلو، کوڅو، حجرو او جوماتونو ته ورغلی. چاته یې په شعرونو، چاته یې په سندرو او چاته یې په تقریرونو بیان او روښانه کړ. د وزیرستان اکثریت ځایي اوسیدونکو حتی ملي بیرغ نه پیژنده، خو اوس یو اخلي کور ته وړي او بل د ګیله قبر ته. د ملي بیرغ سره هلته میشتو خلکو مینه ساده خبره نه ده. اصلا دا د طرف واقع کېدل دي، د یو بیل مسیر ټاکل او د خپل اصلي هویت پر لور د تګ چمتو ارادې دي. دا ارادې به ضرور خپل منتفي انجام ته رسیږي، ځکه ګیله یوازې د ځمکې پر سر ملي بیرغ ونه پاله، بلکې قبر ته یې له ځان سره یوړ. دا ځل د وزیرستان په یاغي خاورې کې ورګډ کړ. اوس به ګیله نه وي، خو د وزیرستانونو له خاورې به ملي بیرغونه، ملي فکرونه راشنه کیږي. د شوال غرونو په لمنو او دښتو په غیږو کې به د چنارونو او لمر ګل ترڅنګ ملي بیرغونه هم ولاړ وي. دا به د ملي شعور او پیوستون هغه پیر او ایډال حالت وي چې ګیله یې ارمان درلود او د منځته راتلو لپاره یې سر ورته قربان کړ. مخکې به یو ګیله و، اما اوس په هره سیمه، قبیله او کورنۍ کې یو ګیله زیږیږي. هغه خبره چې وایي دوی غوښتل چې موږ ښخ کړي، خو خبر نه و چې موږ تخم یو بیا راشنه کیږو. دې ته وایي ګیله او د ملي بیرغ تخم وشیندل سوه، بیا به رازرغونیږي او ژوندي کیږي، خو په دومره توپیر چې دا ځل به یوازې یو ګیله نه وي. اوس مهمه پوښتنه دا ده چې څنګه د دې ستر انسان د ارمانونو دا فصل وساتل سي او تر حاصله ورسیږي. ځواب ښکاره او اسانه دی. د لار وطن ټول ملتپال او غیر ملتپال مشران باید اوس په مهم وخت کې لاسونه سره ورکړي او پر پښتونخوا وطن د راتلونکي ټولو بدو پیښو د مخنیوي لپاره په مشترکه توګه یو قاطع او جامع لایحه عمل رامنځته او تطبیق کړي. دا مشران باید وپوهیږي چې په دې حساس شوبو کې هم ناغېړي وکړي او تور پلانونه یې پر خاورې عملي سي. نه یوازې به د یو ستر انسان ارواح نارامه کړي وي، بلکې دوی ته به هم پر خپل کور او کلی د شپې تیرولو مجال پاته نسی. باید وپوهیږي چې که راتلونکي حالات په خپله ګټه تغییر نه کړي، نو نه به یې ګوند وي، نه پارټۍ او سیاست. یوازې یووالی او یو موټی کېدل بس نه دي، بلکې ټول پښتانه مشران باید په ګډه راتلونکي احتمالي حالت د مخنیوي لپاره د حکومت جوړښت په څیر یو اجرایوي تشکیل جوړ او اعلان کړي. که د پاکستان پوځ او نور حکومتي ادارې له پښتونخوا او په ځانګړې توګه له قبایلي او نور سیمو څخه راووځي، تشه به یې څوک ډکوي؟ ټي ټي پي او که پښتانه مشران. د پاکستان او امریکا غوښتنه خو ټي ټي پي ده، او د همدې لپاره د تیر 2023 کال د جنوري پر لومړۍ نیټه ټي ټي پي خپل نوی حکومتي تشکیل چې له ولسوالانو او رئیسانو نیولې، بیا تر والیانو او حتی وزیرانو تر کچې پورې ټول اداري پوسټونه پکې شامل و، جوړ او اعلان کړ. دا ساده خبره نه ده. که پښتانه مشران د اوس په څیر بې تفاوته پاتې سي، نو هغه ورځ لرې نه ده چې د نورولي محسود له لوري به ورته د عمومي عفوې اعلان ترڅنګ وویل سي چې نور له هر ډول سیاسي فعالیتونو څخه ډډه وکړي، پر خپلو کورونو کښېنئ او له امن څخه خوند واخلئ. د حکومتي تشکیل جوړول اعلان ممکن ریسک یا خطر ولري، اما مجبوره یاست چې د سبا ورځې له بربادۍ څخه د ژغورنې لپاره د نن دا ریسک ومنئ. دا موضوع باید منظور پښتون په راتلونکي قومي عدالت جرګه کې مطرح او راپورته کړي. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. د نورو تازه خبرونو لپاره د تان میډیا یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، د الله په امان.